ابن تیمیه رحمه الله د اراده وکړه چې مصر ته راشي او کومک د ځان سره کی چې د تاتار مقابله وکړي. دې لپاره هغه مصر ته راغی او دغه زمانې چې کوم بادشاه سلطان محمد رکن الدین ابن قلاوون دغه سره میلاو شو او بار هغه ته نصیحت وکړو. په هغه کې جوش او جذبه سیوا کړه دې خبرې طرف ته چې ته ضرور زموږ مدد وکړه، د خپلو لښکرو سره راشه شام طرف ته او تاتار منع کړه چې شام ته داخل نشي. لیکن دې سلطان د مخکینی شکست میلاو شوی و، دې ډېر یریدلی و د هغې نه او دې دا نه غوښتله چې دوباره دې د شکست میلاو شي. دې د وجې نه دې نه راضي کېدو. لیکن د ابن تیمیه رحمه الله په دې ژبه کې لا ډېر اثر ایښودی و. د دې بادشاه ته نصیحتونه وکړو، د جهاد ترغیب ورته ورکړو او په جوش کې راوستو. ده ته قسم وخوړو چې موږ به دې پرې غالبه کېږو په تاتارو باندې. او بالاخر دغه مملوکي سلطان د ابن تیمیه خبره ومنله او لښکرې تیارې کړې د تاتارو په خلاف. دې نه بعد ابن تیمیه دوباره راغی شام ته او خلک یې دوباره دغه شان تیارول او د دعوت به خلکو ته کوو چې تاسو په شام کې ایثار شئ. په دغه زمانه کې ابن تیمیه هغه مناظرې پرېښودې وي، کتابونه لیکل او تدریس هر څه سیټ ته ایښودي وو. صرف او صرف دا کوشش شروع کړی و چې خلک راغونډ کړي، د هغوی اتحاد مات نه کړي. خو دلته مسله دا وه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره شوله چې آیا د دې تاتارو سره دا جنګ کول جایز دي او که نه، ځکه چې هغوی خپل ځان ته مسلمانان وایي. په دې وجې نه ابن تیمیه رحمه الله راولګېدو، یو فتوی جاري کړله او په هغې کې دا ولیکل چې د دې تاتارو مثال د خوارجو دی. دوی ځان ته مسلمانان وایي لیکن بیا رالګي مسلمانان وژني، د مسلمانانو نه قیدیان نیسي، د هغوی نه مالونه اخلي، د هغوی وینه تویې کوي، د هغوی غلامان کوي. دې وجې نه د دې خلکو سره بالکل جنګ جایز دی، جنګ د دوی سره روا دی، بله دفاع پکار ده د دوی په خلاف. ابن تیمیه رحمه الله دې حده پورې دا خبره کړې وه وایي که چېرته زما په سر باندې قرآن کریم پروت وي که نه او زه د دې تاتارو په صف کې ولاړم نو بیا ما قتل کوي، یعنې په ما باندې به بیا زړه نه خوږوئ چې دې مسلمان دی. نو دا هغه موقفه فتوا وه چې دغه زمانې خلک پرې راجمع شو د تاتارو په خلاف. لیکن نن سبا زمانه کې دا خبره ډېره مشهوره شوې ده. د ابن تیمیه رحمه الله دغه فتوا اما تاسو ته به اوله کې وي چې د امریکا چې کوم امبیسډر دی هغه خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې نن سبا په مسلمانانو کې کم شدت پسند خلک دی، څومره تنظیمونه دي، نو د هغې بنیاد او جړله ابن تیمیه رحمه الله دی. دا ټول د هغه بچي دي. هغه دا خبره د دې فتوی د وجې نه کړې ده. حالانکه د ابن تیمیه رحمه الله چې کوم موقف و د جهاد باره کې په هغې کې ښه تفصیلي بیان کېدلی شي او په هغې باندې سړی هله پوه شي د هغه په موقف باندې کله چې د هغه کتابونه مطالعه کړي. نو دا یوه غلط فهمي ده چې د باره کې خوره شوې ده. بالاخر دغه سلطان د مصر نه راغی شام ته خپلو لښکرو سره او تاتار هم دغه ځینه را روان و. ابن تیمیه دغه سلطان سره راغی د شقحب علاقې ته او په دغه علاقه کې یو میدان و چې هغې کې دا ټول لښکر راجمع کړی شو. و ابن تیمیه به په آس باندې کېناستو او په دې ټولو خیمو باندې به ګرځېدو. دغه لښکر والا خلکو ته مجاهدینو ته به تقریرونه کول، په هغو کې به یې جذبه پیدا کوله جهاد طرف ته، د هغو حوصله افزایي به یې کوله. مورخینو لیکلي دي وایي ابن تیمیه رحمه الله دې خبرو دومره اثر کړی په دې سلطان باندې، په دې خلکو باندې چې دغه سلطان محمد رکن الدین دوی د خپل اس د خپې په زنځیرانو باندې تړلی په دغه میدان کې او دا خبره به یې کوله چې په دې جنګ کې به یا زه مرمه بخپله او یا به تاتارو ته شکست میلاویږي په دې میدان کې. نو دغه شاندو په دې میدان کې انتظار کوو تر دې چې تاتار د خپل لښکرو سره راورسېدل. په دې ځای کې د دواړو طرفونه صفونه برابر شو او تقریبا د مازدیګره ټیم و چې دې دواړو لښکرو په یو بل باندې حمله وکړله. په دې میدان کې ډېر سخت جنګ وشو. مورخینو لیکلي دي په ابن تیمیه په خپل اس باندې ناسو او کوم چې مقدمه وه د لښکر په هغې کې مخې ته روان و د دښمن سره جنګېدو. دې وجې نه په دې لښکر کې موجود د نور خلکو په زړونو کې حوصله پیدا شوه او هغوی نور هم سخته حمله وکړله په دې تاتارو باندې. په اوله کې وایي تاتار غالبه شو، پر مسلمانانو چې کومه میمنه وه ښی طرف ته لښکر و نو په هغې باندې تاتارو سخته حمله وکړله او د هغې چې کوم کمانډر و حسام الدین هغه په دغه حمله کې شهید کړی شو. لیکن بیا د بل طرف نه یو مسلمان کمانډر راغی د ښی طرف ته او دغه مسلمانانو دفاع یې وکړله او دا جنګ یې کوو تر دې چې ماښام شو. تیاري د وجې نه دغه جنګ په دې ځای کې وختي طور باندې ختم شو. نو په دغه ځای کې مسلمانانو خپل ځان تیار کړو او کله چې سحر وختي و نو په دغه ټیم کې د تاتار چې کوم لښکر و دوی راغلل دغه نهر طرف ته او اوبه یې څښلې. لیکن په دغه دوران کې مسلمانان دوی پسې راورسېدل او په دوی باندې سحر وختي چې رڼا هم له پوره نه وه پرېوتې په ځمکه باندې په دوی باندې سخته حمله وکړله. دا حمله د غشو په صورت کې وه او کله چې رڼا سیوا شو په ځمکه باندې نو بیا دې لښکر مجموعي طور باندې دغه تاتارو باندې حمله وکړله او دا حمله دومره شدید وه چې په لږ وخت کې د تاتارو هغه لښکر مات شو، د هغوی صفونه مات شو، هغوی میدان پرېښودو او له دغه ځای نه وتښتېدل. مسلمانانو ته تاریخي فتحه میلاو شوه او دا داسې فتحه وه چې په دې سره تاتارو غټ مخنیوی وشو. د دې نه بعد د جنګیز خان د اولادو چېرته هم د مسلمانانو یو علاقه نه وه قبضه کړې.
د هغوی دپاره اخرنی او اولنی شکست و. د ابن تیمیه د مسلمانانو د دې لښکر او د سلطان محمد رکن الدین ابن قلاوون سره دمشق ته را داخل شو. په دغه ځای کې عوامو ډېر غټ استقبال وکړو د ابن تیمیه رحمه الله. دغه په نوم باندې نعرې ووالې شوې او په خلکو کې د دغه مقبولیت نور هم سیوا شو. نو بیا د فتح نه څو ورځې بعد ابن تیمیه رحمه الله د لښکر سره شو او په دغه علاقو باندې حملې وکړلې. په کومه علاقې چې شیعاګانو سیدل اسماعیلي او هغوی ملګرتیا اختیاره کړې وه د تاتارو سره کله چې هغوی حمله کړې وه په شام باندې. نو هغوی له ادب ورکړو، هغوی باندې جزیه مقرر کړه او د هغې نه بعد واپس راغی اموي مسجد ته.